جلبل صاحب دا خوله به درته پرانیزم او زړه به تر آتش کم دا خوله به درته پرانیزم او زړه به تر آتش کم ته لار خو را غلطه کړه انسانه یوه ورځې او دا خړ کنډرې خوښ دی که قصرونه د جنت دا خړ کنډرې خوښ دی که قصرونه د جنت ادم ملک خو وپوښته هوا نه یوه ورځې غزل مطلب د جلبل صاحب چې مشق دی نوی غزل دی چې وخت اشاره ولې بیا بیا د خاموشۍ کوله وخت اشاره ولې بیا بیا د خاموشۍ کوله او ما چې قصه د خپل زړګي د بربادۍ کوله وخت اشاره ولې بیا بیا د خاموشۍ کوله او ما چې قصه د خپل زړګي د ویرانۍ کوله او دغه سړی خالي لاسونه کور ته ولې راغلی دغه سړی خالي لاسونه کور ته ولې راغلی او د خو د هوا د کوهي قاب د ښاپیرۍ کوله او لیونی نه وم چې دنیا ته مې نارې وهلې لیونی نه وم چې دنیا ته مې نارې وهلې ما تماشه په چوپه خوله د زندګۍ کوله او مونږ له ډاره د جمعې مانځه ته نه درتللو طالب سنګر صاحب مونږ له ډاره د جمعې مانځه ته نه درتللو دغه جومات باندې به څو تنو څوکۍ کوله مونږ له ډاره د جمعې مانځه ته نه درتللو دغه جومات باندې به څو تنو څوکۍ کوله او ګردې په لاس به بازارونو باندې نه ګرځېدم شتمنو خلکو انتها د بې حسۍ کوله او لکه چینار به بند په بند ځمکې ته نه راتلمه علي ما بڼ باندې مې سلو وسیلې کوله یې درلیږمه ناداني ګل شوي په رومال چې سوالونه دې وران نه کړي د دې نه بغیر زه نه دې څه بل قسمه ښکارېږي د غم په غم به جاړو چې خالونه دې وران نه کړي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کومه دا کوم ماشوم چې بیدار شوی په دې ټولو کورنۍ ته مبارکي وایم او خاص کر طالب سنګر صاحب ته تبسم مومن ته او د صدر صاحب اجازت باندې زه خو دلته رالمه د مشرانو بله بس کسانو راته وی طالب سنګر صاحب چې هغه نظم به راته وی که د صدر صاحب اجازت وي نو د هغې عنوان دی صدر صاحب چې خوږه خورجانه عافیه صدیقي د یو بېوسه مقدسه پرشتې خبره د زور نه کومه ای سرکاره د ګیلې خبره یو مکمله وزرپوخه باس پنجرې خبره دا د مسجد خبره دا د اجرې خبره په مغربي زندان کې سیابه د کعبې خبره نو صفا ولې نه ویم کوم د صدیقې خبره ما ته په کلي کې د مور غونته یو چا وویل راته څو لفظه یې ښکاره صفه وویل که سوچ پې وکړ په قسم چې رښتیا وویل اول تپوس له ما وکړو صدیقه څوک ده هغه په ځمکه ګرځېدونکي فرشته څوک ده بچې دا جیل سوي سزا څه امریکا څوک ده دا په زندان کې الله پاک ته په سجده څوک ده زه په هغې پوه شوم ما ورته جواب ورنکو د خپلې خور د هر یو ظلم مې حساب ورکو څه دروغ رښتیا به ویم قسم مې په کتاب ورکو ادې یقین دې وشه نه زه غافیه پیژنم نه زه ملاله نه بې حاله پښتانه پیژنم په سر ټیټي مې دا دوه درې لفظونه نور هم وویل نه زه ناپاکه ناجایزه دروازه پیژنم بس چې روانه شوه نو لږه شان مسکای شو راته یکدم یې چغې کړې په سوال شوه په جولی شوه راته ستاسو د ټولو په ځوانۍ باندې نالت ویم سر دې زما توی شي خو نور به حقیقت ویم نور به د پلار نیکه په شانتې صداقت ویم د صدیقې بچې به ژوند له عافیت ویم هغې له هر لفظ به زه د محبت ویم هرې دعا کې وسیله به جنت ویم دا رور به داسې وي دا ستاسو رورولي به دا وي ورځ د محشر به وي او ستاسو اسویلي به دا وي که مسلمان یې نو ای ستا مسلماني به دا وي که ته پښتون یې نو بیا مړه غیرتي به دا وي له سترګو ډکې اوښکې ویل مې مورې څه دې کار دی دا د بېوسه بېوزرو بې لښکرو ښار دی که مې یوازې سر مني د عافیې زار دی مال حال خو نشته دا وجود مې د هغې زار دی مورجانې ویل د شهادت د جام نه سکه وکه دا یو واده د عافیې خور سره کلکه وکه کم از کم زړه کې خو د هر انګریزه کرکه وکه نور غیرتي پښتونه سوچ پې ته بې شکه وکه نور خپل غیرت ته ګوره نور د خپل ایمان ته ګوره دا ولې غلی دی افسوس دی مسلمان ته ګوره ته نه یوازې د خاموش پښتونستان ته ګوره قهر نازل بشي په یاره نور اسمان ته ګوره
مننه. ما ویل یوازې یم مورجانې زه به څه وکم، یو نصیحت به د وده قام ته بیا زه وکم. په خپل زړه لاس کې د یو سوچ پې هر انسان وکئ. ای بې پښتو قومه لږ غم مو د خورجان وکئ. د غاپیې په بچو لږ غونته احسان وکئ. د ترکزي سجاد د هر شعر بارمان وکئ. لږ ازمیښتنه د نیمچه پخته ایمان وکئ. د لویې ګټې مخ لږ غونته تاوان وکئ. دې بې ګناه خور له دعا د پاک سبحان وکئ. لږ مخنیوی د انساني ظلم شیطان وکئ. که محبت کمزور وي مرسته د توپان وکئ. د غاپیې هرې سلګۍ باندې خفګان وکئ. دې قام کې پاسه یو مشر د اعلان وکئ. د کوپر لاره که اوږده ده، د جهاد لویه مرتبه ده، د هر ځوان لویه حوصله ده. جنو واده مو دا پخه ده، من غاپیه خور به خپل کور ته راولونه، من غاپیه خور به خپل کور ته راولونه.